د لومړۍ درجه مجهوله معادلو د حل لپاره به اول دغه اعداد ترې راوباسئ، ټول بیل په ظرایف ولیکئ جدا جدا. صحیح شو؟ دې خوا نه به داسې ولیکئ، اول حد نه به راونیسئ، ټول ظرایف به څه ولیکئ؟ بیل بیل به ولیکئ. کله چې ظرایف بیل بیل ولیکل یو کار به بل وکئ، د هر عدد نه مخکې به علامه ولیکئ، خو علامه داسې وه که دلته پاس په افاده کې علامه ضرب وه ته به تقسیم لیکئ، که تقسیم و ضرب به ولیکئ، که جمع و تفریق به ولیکئ، تفریق و جمع به څه کې ولیکئ. اوس 3 ضرب د x، 3x معنا 3 ضرب د x، علامه ضرب ده ته به تقسیم ولیکئ. 3x جمع 4 منځ کې علامه مثبت ده منفي به ولیکئ. بس د دې خوا نه به داسې راځي، پروسه به مسلسل ډول تعقیبوي ولیکئ چې نتیجه کې x مساوي کېږي 14 منفي 4 9 کېږي، 9 تقسیم 3 x قیمت راځي څو؟ 3. 14 تقسیم 4 14 منفي 4 9 تقسیم 3 3 کېږي. فرض مثال 2 ضرب د 15x منفي 3 مساوي 14. د حل لپاره اول د قوس افادي اعداد ولیکئ 15 3. صحیح شو؟ بیا به راشئ دغه 2 چې ضربېږي په دې افاده کې دا 2 به ولیکئ او اخر کې به څه ولیکئ؟ 14. اوس 15 ضرب x د 15x ترمنځ علامه ضرب ده تقسیم به ولیکئ. دلته د 3 نه مخکې علامه منفي ده چې به ولیکئ؟ جمع. او دلته دا 2 په دې ټوله افاده کې ضربېږي څه به ولیکئ؟ تقسیم. وبلیکئ چې نتیجه کې x مساوي کېږي 14 تقسیم 2 و جمع 3 10 تقسیم 15 2. x قیمت څومره وه؟ 2. 2x مثبت 4 2x مثبت 4 پر 3 2x مثبت 4 پر 3 مساوي څو کېږي؟ 4. حل لپاره ډېر اسانۍ سره به اول پاس صورت افادي اعداد ولیکئ 2 4 او بیا به لاندې څه ولیکئ؟ مخرج اعداد 3 او 4 به اخر کې ولیکئ کوم چې مساوي 2 ضرب د x دی عملیه به تقسیم مثبت د 4 نه دې خوا علامه منفي تقسیم 3 ضرب 3 دی. اوس دې خوا راځي 4 په 3 کې 12 12 4 په 3 کې 12 اوس څه خال چې 4 کم شي څو پاتې کېږي 8 تقسیم 2 4 x قیمت څو ده؟ 4. پوه شو؟ ښه فرض مثال 2x مثبت 15 پر 4 مساوي څو؟ 2x مثبت 15 پر 4 مساوي فرض مثال 15 سره 2 به ولیکئ 2 چې دې ولیکل 15 اول به دا شکل تغییر کوي. صحیح شو؟ شکل به څه کې تغییر کوي؟ 4 په 2 کې 8x مثبت 15 مساوي 4 15 کې څو کېږي؟ 6. دواړه خواوې څو کړو؟ 4 کې مې ضرب کړي. صحیح شو؟ ضرب شي اوس به 8 ولیکئ 15 به ولیکئ او 6 دا علامه ضرب ده تقسیم دلته جمع ده منفي او 6 منفي 4 15 تقسیم 8 x قیمت راځي 15 پر 4 سره دا ولیکئ څنګه سره یا فرض مثال 3x پر 2 مثبت 15 3x پر 2 مثبت 15 مساوي 8 مساوي څو؟ 8. حل لپاره به 3 ولیکئ بیا به مخرج کې څو دی؟ 9. ډایرکټ په دا حد مکمل ختموئ 9 جمع څو؟ 15 او 8 به تیار شته دی که لیکئ مه یې لیکئ 3 او x ترمنځ علامه تقسیم ده بیا دلته وبخښئ 3 او x ضرب ده تقسیم به ولیکئ او تقسیم دی ضرب به ولیکئ 15 نه دې خوا علامه جمع ده منفي به ولیکئ 8 نه چې 15 کم شي 3 په و کې یو تقسیم 3 و x قیمت څو راځي؟ 3. د لومړۍ درجه مجهوله معادلو د حل هر یو شکل د حل لپاره اسانه ترینه طریقه همدا ده.